سره له دې چې پر طالبانو د پراختیایي مرستو بندیدلو او پر دغې ډلې د بندیزونو لګېدو افغانستان له وټیز بحران سره مخ کړی، طالبان ادعا کوي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د 2 میلیارډو ډالرو په اندازه توکي لیږدولي دي. د ډبرو سکاره، وچ او تازه میوه، سبزي او غالۍ هغه مهم توکي دي چې ګاونډیو هیوادونو ته صادر شوي دي. در سال 1401 سهولت‌های یک ما برای په 1401 کال کې چې موږ سوداګرو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي، له امله یې موږ وشو کولی چې صادرات مو 2 میلیونه ډالرو ته ورسیږي او دا یوه لویه لاسته راوړنه ده چې موږ د افغانستان د صادراتو په تاریخ کې نه لرله. زموږ ډیر صادرات ګاونډیو هیوادونو پاکستان، هندوستان، ازبکستان، عربي امارات، چین، تاجکستان، ایران، عراق، ترکیه او قزاقستان ته وو چې ډبرو سکاره، جلغوزي، مالوچ، زړی، ممیز، انځر، پیاز او رومیان پکې شامل وو. هنگ بوده، تخم هنگ بوده، کشمش بوده، انجیر، جلغوزه سیاه و پیاز رومی بوده که ما صادرات داشتیم. دغه صادرات په 1400 لومړي کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې شوي خو ډیر نه دي، ځکه اوس مهال طالبان سوداګرو سره مرسته نه کوي. له دې وړاندې امریکا د افغانستان له سوداګرو سره مرسته کوله. طالبانو ویلي تیر کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې د 1.9 میلیونه ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه شوې چې یوازې 4 میلیونه ډالري صادرات جوړوي. تازه میوه چې لږ وخت کې خرابېږي، وچه میوه او طبي بوټي د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان بهر لیږدول شوي دي. دهلیز هوایی و انتقالات هوایی واقعا در اقتصاد در تمام دنیا اولویت فوق العاده داره و خصوصا هوایي دهلیز او هوایي انتقالات د اقتصاد په برخه کې ټوله نړۍ کې لومړیتوب لري، په ځانګړي ډول د هغو توکیو لپاره چې ژر له منځه ځي یا باید ژر مارکیټ ته ورسي او یا یې حجم کم وي. په ټوله نړۍ کې له هوایي لارې انتقالیږي، که څه هم یو څه ګران پرېوځي خو ارزښت یې لوړیږي. گرچه انتقالاتش یک کمی از لحاظ پولی قیمتتر است مگر ارزشش زودتر میشه و ارزشش زیادتر میشه. برای افغانستان هم این کوریدور در وقت جمهوریت فعال بودن و تا او وخت د افغانستان لپاره دا کوریدور جمهوریت کې فعال او امریکایانو مرسته کوله او موږ زرګونه ټنه جلغوزي، طبي بوټي، وچه او تازه میوه او زعفران مو چین، امریکا، دوبۍ، هندوستان او ان ماسکو ته لیږل. کله چې امریکا مرستې پرې کړې، دا کوریدور له ستونزو سره مخ شوی دی. چین، امریکا، دوبۍ، ترکیه و هندوستان و حتی مسکو قالین خود، مگر متاسفانه که وقتی که امریکایی کمک‌های خود قطع کرده اینمی کوریدور به یک مشکل و به یک چالش مواجه شد. خو یو شمېر سوداګر بیا وایي پر بانکونو لګېدلیو بندیزونو، په ځانګړي ډول بهر ته د پیسو پر لیږد بندیزونو او د طالبانو پیچلی اداري سیستم لامل شوی چې د سوداګرۍ پر مخ خنډونه همداسې دوامداره پاتې شي. در پهلوی مشکلات اصلی که عدم مسئولیت پذیری د اصلي ستونزو سربیره چې د اړوندو ارګانونو د توجه نه کول دي، دویمه برخه بانکي ستونزې دي چې تیرو 2 کلونو کې مو ونشو کړای اقتصاد عادي حالات ته راولو، ځکه واردات کم شول، خو اصلي دلیل یې بهرنیو هیوادونو ته د پیسو د لیږد لپاره د یوې منظمې کړنلارې نشتون دی. راهبرد منظم انتقال پولی به سایر کشورها است. طالبانو دغه راز ویلي چې له ګمرکونو یې هم عاید زیات شوی دی. د طالبانو مالی وزارت ویلي چې د هیواد له ګمرکونو یې 111 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي چې 15 میلیارډ افغانۍ یوازې له صادراتو دي. که څه هم د طالبانو له لوري ورکړل شوې شمېرې کومې ازادې سرچینې نه دي تایید کړي، خو اقتصادي شنونکي وایي چې د صادرېدونکو توکو لوړې بیې او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د تازه میوې او سبزي غوښتنې ډېرېدلو عواید زیات کړي دي. اکثریت کشورها به خاطر بلند بردن منافع ملیشان ډیری هیوادونه د خپل منافعو لوړاوي په خاطر غواړي له دې بستر ګټه واخلي. د افغانستان مناسب اقلیم ته په کتو یو شمېر کالي او نور توکي تولیدیږي چې کیدای شي د ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه وي. کیدای شي له امله یې افغانستان صادرات لوړ کړي، مګر د هیوادونو ګټې پکې شاملې دي، نو له دې لارې ګټه اخلي. کشورهای همسایه‌اش زیاده اخلاص به از این مجرا از این منبر میتونه استفاده کرده باشند.
طالبانو دغه راز ویلي چې د اورګاډي پر مټ د صادراتو د ډیرېدو لپاره یې هم هڅې ګړندۍ کړي، خو له دې هر څه سربیره هم د طالبانو له واکمنېدو راهیسې خلک د بیکارۍ، د لوږې له بحران او اقتصادي کمزورۍ شکایت کوي.